ملګرو که دا وخت تاسو وګورئ په مفتي منیر شاکر صاحب چې کومه حمله شوې ده او د هغې په نتیجه کې چې کوم دی ډېر زیات شدید زخمی دی. څه تصویران چې کوم دی د هغې هم راغلي دي د هسپتال نه کوم اکسیجن ورته لګېدلی دی او زه به تاسو ته دا ویم چې لکه کوم حالات چې دي هغه هم ډېر زیات سیریس دي. نو تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کوم چې ټول ورته خپله خصوصي دوا کوئ ځکه مفتي منیر شاکر صاحب چې کوم دی که موږ وګورو د یو حق خبرې دپاره یو نر مولا دی همیشه چې کوم دی حق خبره کړله خیر هغه څه داسې خبرې چې په هغې باندې تنقید روان دی خو هغه هم داسې کېږي لکه هغه چې څه بیان ورکړي بیا خلک راپاسي او د هغې نه کم یو پارټ ټکټ کړي او داسې په بل مطلب یې پیش کوي نو هغسې هم نه ده. مفتي منیر شاکر صاحب چې کوم دی که تاسو وګورئ ډېر زیات د دین اسلام کم خدمت چې دی هغه خپله زندګي پکې وقف کړې ده او دا وخت چې کوم دی ټول پښتانه چې دي هغه پرې ډېر زیات خفه دي وایي چې آیا مفتي منیر شاکر صاحب چې کوم دی خو زموږ د زړونو سر و او زمونږ کم د پښتنو مسلمانانو دپاره کم خدمات چې د دین دپاره کړي دي هغه هم یاد ساتلی کېږي او هغه به روان وي. نو دغه کم ویډیو کم د هسپتال نه کم خبر چې راغلی ما غوښته تاسو سره شریک کم چې حالات ډېر زیات داسې لږ سیریس دی نو تاسو ټولو ته خواست دی چې دوا ورته کوئ.